السلام علیکم. زه انجینر محمد آغا مبارز یم. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ. ګرانو لیدونکو، نن ورځ موږ د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو په هکله باندې عبارتي سوالونه حل کوو. معنا دا چې هغه سوالونه او هغه پوښتنې چې د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو په مرسته حل کیږي په هغې باندې کار کوو. د دې لپاره ما دلته دوه مثالونه چې ډېر ساده مثالونه دي دا لیکلي او غواړو دا حلوو تر څو تاسو وکولی شئ چې عبارتي پوښتنې چې د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو اړوند کیږي تاسو په اسانۍ سره حل کړئ. ګرانو لیدونکو، د هر څه له مخه چې موږ دا سوالونه په لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو حل کړو، تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې هر کله تاسو یو عبارتي سوال یا یو عبارتي پوښتنه حلوئ نو تاسو کوشش وکئ چې څو ځلې هغه عبارتي پوښتنه ولولئ تر څو تاسو صحیح درک یا صحیح مفهوم په سم ډول افاده کړئ. که چېرته تاسو د یو سوال اصلي مفهوم په سم ډول افاده که یا درک هم که، تاسو کولی شئ هغه سوال یا هغه پوښتنه په ډېره اسانۍ سره حل کړئ. د دې کار د ترسره کولو لپاره تاسو لومړی هغه څه چې تاسو څخه یې غوښتلي دي هغه جلا کړئ. هغه څه چې په سوال کې درکړل شوي دي هغه هم باید پیدا کړئ او هغه جلا کړئ. اول موږ راځو لومړي مثال ته. وایي د کوم عدد د درې چنده څخه څلور تفریق کړو چې 14 عدد په لاس راشي. کوم عدد دی چې هغه درې چنده کو او د درې چندې څخه یې څلور تفریق کو چې د تفریق حاصل یې موږ سره 14 شي. د دې لپاره د حل تګلاره څنګه ده؟ اول به تاسو هغه عدد چې ورک دی او معلوم نه دی هغه به موږ پیدا کړو. هغه عدد ته به موږ ووایو ایکس. کوم عدد چې ورک دی هغه ته موږ ووایو ایکس. هغې عدد ته ما وویل ایکس. اوس وایي د کوم عدد، هغه عدد موږ ځان سره انتخاب که ایکس عدد د درې چنده څخه. اوس به ولیکم درې چنده. که هغه عدد موږ سره ایکس وي نو درې چنده به 3x وي. څخه څلور تفریق کړو معنا ده له درې چندې څخه یې څلور تفریق کړو. درې چنده منفي څلور تفریق کړو څلور چې مساوي شي چې څو عدد په لاس راشي؟ د 14 عدد په لاس راشي. معادله جوړه شو. ګورئ د کوم عدد، هغه عدد چې ورک دی هغه عدد موږ سره شو ایکس. د درې چنده دی شو موږ سره درې چنده څخه څلور تفریق کړو، دی څلور تفریق تر څو د 14 عدد په لاس راشي مساوي 14. اوس دا لومړۍ درجه یو مجهوله معادله ده او په ډېرې اسانۍ سره حل کولی شو. څنګه؟ او به لیکم چې 3x مساوي 14 دا د مساوات دې لوري ته انتقالو 4. دا به شي 3x مساوي 14 او 4 18. هماغه د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو حالت ax مساوي b شکل شو. موږ په تیرو درسونو کې لوستي وو کله چې معادلې دا شکل غوره که اطراف د معادلې تقسیموو په x په ضریب باندې. نو به لیکم چې 3x تقسیم پر 3 مساوي 18 تقسیم پر 3. دا 3 به د دې 3 سره اختصار شي x په مساوي شي 18 چې په 3 تقسیم کو شپږ. معنا څه؟ هغه عدد شپږ دی که دا شپږ درې چنده کې او څلور ترې تفریق کې 14 په لاس راځي. یعنې موږ دلته لیکلی شو ولیکو چې هغه عدد x موږ سره دی شپږ. د درې چنده چې دی 3 ضربې شپږ مساوي 18. اوس تاسو د دې د درې چنده څخه
څلور تفریق کوي. دا 13 نه څلور تفریق کو 14 عدد 14 په لاس راغی. ها اوس راځو دویم مثال ته. په دویم مثال کې وایي احمد وایي چې په 4 نیم میاشتنۍ ازموینه کې نمرې دوه متوالي جفت عددونه او مجموعه 104 ده. د هر مضمون نمرې به څو وي؟ احمد وایي چې د په 4 نیم میاشتنۍ ازموینه کې د 2 مضامینو نمرې اخیستې دي، خو وایي چې دا دواړه نمرې د دواړو مضامینو نمرې چې دا جفت عددونه دي او داسې جفت عدد 2 متوالي جفت عددونه دي چې د هغوی مجموعه 104 ده. تاسو معلوم کړئ چې دا د هر مضمون نمرې به څو وي. نو راځو د دې سوال د حل لپاره اوس د دې لپاره چې موږ 2 متوالي جفت عددونه ترتیب کو، نو راځم دلته یو څه مفاهیم لیکم چې لومړی جفت عدد موږ وایو چې د احمد د یو مضمون نمرې چې جفت عدد دی هغه ته وایو موږ ایکس. لومړی دلته به ولیکم جفت عدد، دا به موږ سره شي ایکس. دویم جفت عدد ګرانو زده کوونکو تاسو ته معلومه ده چې جفت عدد 2 پرلپسې جفت عددونه داسې په لاس راځي چې په لومړي جفت عدد 2 اضافه شي، ورپسې پرلپسې یا له ده وروسته چې کوم جفت عدد دی هغه په لاس راځي. لکه که زه وویم 4 یو جفت لومړی جفت عدد دی، غواړو چې دوهم جفت عدد په لاس راوړو نو په 4 باندې 2 ور اضافه کوو نو دا به شي 6. کله چې دریم پرلپسې جفت عدد لاسته راوړو نو په 6 2 اضافه کوو تر څو موږ سره په لاس راشي 8 چې دا موږ سره دریم جفت عدد دی. اوس که زموږ لومړی جفت عدد ایکس وي نو دوهم جفت عدد به موږ سره ایکس جمع 2 وي. پس د سوال اصلي مفهوم واضح شو. اوس راځو دا سوال حلو. وایي داسې جفت 2 متوالي جفت عددونه دي، خو داسې عددونه دي چې د دوی مجموعه 104 ده. نو پس موږ به ولیکو لومړی جفت عدد جمع دویم جفت عدد مساوي 104. لومړی جفت عدد دی موږ سره ایکس جمع دویم جفت عدد دی موږ سره ایکس جمع 2 مساوي 104. ډیر ساده. اوس راځو دا حلو. ایکس به خپله ولیکم جمع د مخکې ضریب یو دی، دا کولی شم داسې ولیکم ایکس جمع 2 مساوي 104. دا ایکس او دا ایکس په موږ سره شي 2x مساوي 104. دا د مساوات دې لوري ته انتقالو -2. د دې ځنه به 2x مساوي شي 102. د تیر پشان کله چې معادله د x مساوي b شکل ته لاړه شي موږ اطراف تقسیمو د x په ضریب چې څو دی 2 نو لیکم چې 2x تقسیم پر 2 مساوي 102 تقسیم پر 2. x په مساوي شي 102 چې په 2 باندې تقسیم کو 8. معنا ده چې د لومړي مضمون نمرې x مساوي 8 دي. دویم مخکې یادونه کړې وه چې 2 پرلپسې جفت عددونه دي نو دویم عدد به 8 جمع 2 وي نو دا به شي 8. تاسو وګورئ دا 8 او 8 2 پرلپسې جفت عددونه دي او همدارنګه د دې دواړو مجموعه چې وګورئ 104 ده. 8 او 8 14 یو حاصل 8 او 8 14 یعنی موږ همدارنګه ګرانو لیدونکو کولی شو ډیر زیات عبارتي سوالونه چې د لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو پورې مربوط دي
په ډېرې اسانۍ سره حل کو. خو بیا هم یادونه کوم چې هر کله لومړۍ درجه یو مجهوله معادلو په هکله عبارتي سوالونه حل کوئ نو لومړی د سوال اصلي مفهوم واضح کړئ. څو ځلې سوال ولولئ تر څو هغه څه چې غوښتل شوي وي او هغه څه چې درکړل شوي وي هغه دواړه یو د بل څخه جلا شي او د سوال اصلي مفهوم درک شي نو د هغې نه پس به تاسو وکولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره سوال حل کړي. ډېره زیاته مننه. تر بیا.